امریکا یو قدم را مخې ته شوه. طالبانو ته یې لومړی آفرین ورکړ. د طالبانو له لوري په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو تړل د دې سبب شول چې نړیوال د افغانستان سره خپلې اړیکې راکمې کړي او د نویو بندیزونو دروازه پرانیستل شي. خو تازه تېره ورځ د طالبانو مشرانو اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت بندوي. دغه اعلان د افغانستان سره نړیواله خواخوږي مرګ ته پرېنښوده. تازه د امریکا متحده ایالاتو حکومت اعلان وکړ چې د طالبانو دغه اقدام ستایي. امریکا ویلي دي چې دا د نوي حکومت له لوري لومړی مثبت اقدام دی، وایي، خو دوی هیله لري چې دا اقدام عملي شي. په بیان کې وروسته راغلي دي چې سالم زراعت او کرکیله د افغانستان لپاره د کوکنارو څخه غوره ده. قدرمنو اوریدونکو، تاسو دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.